الله الرحمن الرحیم. په سلامونه او نیکو هیلم هرکلی کوم. عبدالباقی زرمتی یم د افغان وایس چینل ویاند. مخکې له دې نه زه نن تاسو خپله موضوع وایم. د تاسو نه هیله کوم که چېرته غواړئ په ژوند په چارو کې مو پرمختګ وکړئ نو حتما د افغان وایس چینل درته سبسکرایب او که غواړئ لومړی ویډیو تر تاسو ورسیږي حتما د زنګولو یا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ. راځم زه نن تاسو یو ډېره بهترینه موضوع لرم. هغه موضوع چې موږ تاسو ډېر زیات ورته ضرورت لرو. هغه موضوع څه ده او څنګه موږ تاسو ورته ضرورت لرو؟ هغه دا ده چې موږ تاسو څنګه کولی شو یو ښه ژوند ولرو، څنګه کولی شو په ژوند کې بریالیتوبونو ته ورسېږو. زه تاسو ته څو عمده رازونه ښیم. هغه رازونه چې واقعا تاسو کولی شئ هغه د ژوند بهترینه مرحلو ته ورسوي. لومړی تر ټولو مهم راز چې ده هغه د خپل صحت مراقب اوسئ یا هم خپل صحت ته ډېر زیات متوجه اوسئ. که تاسو غواړئ یو ښه ژوند ولرئ حتما مو خپل صحت ته ډېره توجه وکړئ. که چېرته تاسو خپل صحت ته زیات توجه وکړئ مطمئن اوسئ تاسو خپل هر هدف ته ورسیږئ. بل تر ټولو مهمه موضوع چې ده هغه څه وایي کم وخوره ډېر کار وکړه. کم وخوره خو ډېر زیات کار وکړه. یعنی که ته غواړې یو ځای ته ځان ورسوې له اندازې نه زیات خوراک مه کوه. اندازه باندې خوراک وکړه خو کار د بې له خوراک نه باید زیات واوسي. یعنی په دومره اندازه باندې باید ته کار وکړې. او بل که غواړې ته یو ښه او موفقه شخص اوسې په داسې یو ارامه محیط کې خپل ځان ته کار غوره کړه چې په هغه محیط کې تا ته داسې کوم مشکل ونه اوسي چې ته خدای نخواسته له کوم مشکل سره مخامخ سئ یا هم له رواني مشکلات سره مخامخ سئ. کوشش وکړه ځان ته یو ارامه فضا انتخاب کړې. داسې یو فضا چې ته پکې وکولی سې هلته په ښه شکل باندې خپل کار مخته یوسې. مهمه نه ده ته په یو بهترینه کار کې اوسې. بهترینه کار که اوسې خو که چېرته هغه فضا ښه ونه اوسي مطمئنه اوسه بدترینه کار ده. خو که چېرته هغه کمترینه یا ضعیفترینه کار اوسي خو که فضا ښه اوسي مطمئنه اوسه حتما په هغه کار کې چېرته رسېږي. یعنی هیڅ انسان هیڅ شخص یو ځای ته نه دی رسېدلی مګرم په دې خاطر باندې چې هغه شخص زحمت ایستلی. یو شخص که زحمت وباسي هغه که په هر بخش کې کولی شي ورسېږي. مهم نه ده چې ته ډاکټر واوسې، مهم نه ده ته انجینر واوسې، حتی ته در معلمین ووایه، ته یو د معلمي رشته ووایه. ته کوشش وکړه په یو بخش کې داسې یو بخش ځان ته غوره کړه، یو بخش غوره کړه خو ځان پکې ورسوه. ځان رسول او علاقه لرل ډېر زیات مهمه دي. موږ تاسو کولی شئ یو ځای ته ورسوي. او بل د راتلونکي نګراني مه کوئ. تر ټولو مهم فاز چې ده راتلونکي ته نگران مه اوسئ چې سبا به څه کېږي، راتلونکی به څه کېږي. راتلونکی هر څه د الله په لاس کې ده. ته خپل زحمت وباسه او خپل تلاش وکړه. اصلا نگراني نه پیدا کوي. یعنی ته که نن ښه کار وکړې او داسې فکر وکړې چې نن د ما تر ټولو آخري ورځ ده مطمئنه اوسه بهترینه ځای ته ځان رسولی شئ. یعنی مهمه دا ده چې ته نن ښه واوسئ. سبا لپاره اصلا ته بیا کوم مشکل نه لرې. انشاءالله چې مطمئنه اوسه که نن ته نگراني ونه کړې یعنی نن ته که ښه ژوند وکړې سبا ته اصلا نگراني نه کوې. ته که نن ډېر خوشحاله اوسې سبا ته اصلا د خفګان حس نه کوې. خو که چېرته ته نن د سبا په خاطر باندې خفه اوسې مطمئنه اوسه سبا هم د تا خفه ده، سبا هم د تا په خفګان باندې تېرېږي. نو کوشش وکړه نن خوشحاله اوسې تر څو سبا ورځ هم په خوشحالي باندې تېره شي. راځم بل تر ټولو مهمه موضوع چې ده چې هغه ما هلته ځان سره نوټ کړې ده. کوشش وکړئ که چېرته وزن مو زیات وي، که غواړئ ښه ژوند ولرئ، خوشحاله ژوند ولرئ، صحتمند ژوند ولرئ، کوشش وکړئ وزن مو مه زیاتوئ. کوشش وکړئ د کلسترول د وینې د غوړ ځکه دا په عمر د زیاتوالي باندې تاسو یو مشکل پیدا کوي. نو کوشش وکړئ خپل صحت ته مو له حد نه زیات متوجه اوسئ. هغه که خوراک اوسي او هغه که د صحت داخلي غړي اوسي چې تاسو باید حتما یو ځل معاینې ته لاړ شئ او خپل صحت مو کنټرول کړئ. کوشش وکړئ یو رابطه ولرئ، عاشقانه رابطه ولرئ له داسې یو شخص سره چې واقعا هغه د تاسو په درد خوړل کېږي. داسې یو شخص چې واقعا له تاسو سره کولی شي کومک وکړي. نو داسې یو شخص چې واقعا
تاسو درک کولی شئ او تاسو هغه درک کړئ. ډېر زیات مهمه ده خصوصا په ورځني ژوند کې داسې رابطې ته موږ تاسو ډېر زیات لرو ارشد ضرورت لرو چې هغه واقعا موږ تاسو له روحي پلوه حمایت کړئ. دا هم ډېر زیات مهمه ده. او بل تر ټولو مهم څه ده ورزش. کوشش وکړئ ورزش وکړئ. کوشش وکړئ ورزش وکړئ. ورزش ډیر زیات مهمه ده خصوصا په اوس وخت کې خو اصلا ډیر زیات ځکه موږ ټول په کورو کې کېناستو یو یعنې قرنطین دوران ده نو کوشش وکړئ ورزش ته زیاته توجه وکړئ ځکه ورزش د موږ تاسو د وزن د زیاتوالي مخه نیسي. ورزش د موږ تاسو د امراض مخه نیسي ویروسونه موږ تاسو وجود ته نه پرېږدي. نو کوشش وکړئ ورزش ته زیاته توجه وکړئ. حتی داسې عادي شیان باندې هم کولی شئ تاسو خپل صحت همداسې کامل ولرئ. خپل وزن ته هم ډېر زیات متوجه اوسئ. وزن مو کوشش وکړئ چې نه له حد نه کم سي او نه له حد نه زیات ډېر زیات متوجه اوسئ. یعنې هغه متوسط او هغه درمیانی باید په نظر کې ونیسئ. سګرېټ مه څکوئ ځکه سګرېټ د تاسو ژوند تباه کوي. که چېرته غواړئ ښه ژوند ولرئ لطفا له نشهیي توکو نه لاس واخلئ. که یې نه څکوئ بهتره شخص یاستئ. انشاءالله بهترین آینده لرئ. اصلا هیڅ نگرانی مه لرئ. که نن نه سبا که سبا نه یو کال بعد که یو کال نه بل کال بعد 3 کاله بعد 4 کاله بعد تاسو یو بهترینه ژوند ته رسیږئ. خو که چېرته سګرېټ تاسو کوئ تاسو کوم نشهیي توکي استفاده کوئ مطمئن اوسئ 18 کاله عمر مو رارسیږي 10 کالو ته او 10 کاله عمر مو رارسیږي 15 کالو ته او تاسو د ژوند خوند نه شئ اخیستلی ځکه تاسو په داسې یو فضا کې ځان ته ژوند غوره کوئ چې هغه فضا د ډېرې انسانانو خوښه نه وي. نو کوشش وکړئ په ژوند کې د له هغه شیانو نه تاسو شکرګزاري وکړئ چې اوس له تاسو دي. مهمه نه ده چې ته په کوم موقف کې په کومه وظیفه کې په کوم کار کې له همدغه ځای نه شروع وکړه له همدغه بخش نه شروع وکړه. موږ تاسو خدای پاک داسې یو تفکر راکړی داسې یو فکر راکړی چې کولی شو په دې مغزو په کار اچولو سره خپل هغه په زړه پورې نتیجې ته ورسېږو په زړه پورې اهداف ته ورسېږو. یعنې واقعا بهترینه چانس موږ ته راکړل شوی ده که چېرته غواړو ورسوو. بیل ګیټس وایي یعنې که ته پیدا شوی له موره غریب یعنې که له موره ته غریب پیدا شوی ستا ګناه نه ده خو که چېرته ته له دې دنیا نه هم غریب ځې دا ستا ګناه ده ځکه واقعا خدای پاک ته هر څه راکړي دي. تر ټولو مهم صحت ده. ګوره ډېرې کسان موږ تاسو وینو ډېر پر قدرت لري په جهان کې ولې بیا هم بازو نه لري ولې بیا هم هغه اعتماد په نفس باندې لري ځکه هغه وایي زه اوس د هر څه شکر چې لاسونه مې ستا پښې مې خرابې دي یا هم پښې مې شل دي لاسونه مې الحمدلله شکر ستا. خو موږ تاسو وجود مسالم هر څه مسالم بیا هم وایو زه نشم کولی. هر څه کولی شئ که ته واقعا تصمیم ونیسئ. ته تصمیم ونیسه خدای پاک در سره ده او هر ځای ته رسېږې. نو د ما په اخري کې تاسو نه یو دا غوښتنه ده کوشش وکړئ د ژوند بڼه مو بدله کړئ. حتما تاسو د کور له بالښت نه شروع له توشک نه شروع له پردې نه له ماحول نه له رنګ نه حتما تاسو ناراضه یاستئ. تاسو نه یو سوال آیا کم پیسې درلودې آیا تاسو له دې بالښت نه استفاده کول آیا د تاسو د کوټې رنګ به په دې شکل به و آیا ستاسو کمپیوټر به دغه و آیا ستاسو دریشي به دغه وله نه خیر ډېر زیات فرق یې کول. صحیح ده اوس به هم ښه خو ډېر زیات فرق کوي کله چې ستا عایدات زیات واوسئ. نو کوشش باید وکړو د ژوند بڼه مو بدله کړو. باید د کور هر څه ته تغییر ورکړو. که چېرته کوم کور کې بې اتفاقي راځي یو تر ټولو غټ او ستر لامل یې فقر دی یا هم د پیسو نشتون. نو باید د ثروت په لټه کې څه باید د یو داسې لارې په لټه کې څه موږ ته سوجۍ ته ورسوي. خیر یعنې هېڅ کار په یو ورځ او یو میاشت او یو کال کې نه رسېږي کومې ساحې ته کوم ځای ته مګر داسې زحمت وباسئ او یو مدت یو کال 2 کال تر 15 کالو پورې وخت ونیسئ او تا خپل دلخواه نتیجې ته ورسېږئ. نو بیا هم له ټول نه نړۍ مننه سلام سره وي او که غواړئ همداسې ویډیوګانې تر تاسو در ورسېږي نو د موږ چینل ستاسو په خدمت کې ده. عبدالواقع زرمتی او همدارنګه نور همکاران مې ستاسو په خدمت کې دي. تر بیا لیدو الله مو مل.